بسم الله الرحمن الرحیم. د افغان تعلیمي اکاډمۍ د یوټیوب چینل ګرانو لیدونکو هیله ده چې روغ او جوړ به یاست. ګرانو لیدونکو، موږ د فزیک د عملي تجربو د لړۍ په دوام نن د اتم ټولګي 14مه تجربه در سره شریکوو. هیله ده چې تجربه تر پایه سره وګورئ. دا تجربې د افغان تعلیمي اکاډمۍ او کندهار ساینس مرکز په ګډه همکارۍ ترسره کیږي. ټولګی اتم دی، مضمون فزیک دی، موضوع نن د ناخالصي اثرات دی. هدف په مایعاتو کې د ناخالصي اثرات څېړل دي او د ضرورت وړ مواد او وسایل چې دي معمولي اوبه دي، مالګه ده، ترمامیتر دی، بیکر دی، د تودوخې سرچینه یا منبع ده، لړونکی دی، اورلګیت دی، فلاسک یا د فلاسک ګیره ده. زه به د تجربې د ضرورت وړ مواد او وسایل یو درته وښیم. دا بیکر دی، اوبه پکښې کې دي. دا هم مالګه ده، په دې بوتل کې اوبه دي، خالصې اوبه دي. دا فلاسک ګیره ده، د بیکر ګیره ده. دا دوه دانې ترمامیترونه دي. دا لړونکی دی او دا هم د تودوخې منبع ده. دا هم لیټر دی چې د اورلګیت پر ځای ورڅخه استفاده کوو. مخکې له دې څخه تجربه ترسره کړو، د ناخالصي اثرات پیژنو چې د ناخالصي اثرات څه شي دي. که چیرې یوه خالصه ماده اوبه راواخلو، اوبو ته مالګه ور واچوو، دغه په ناخالصه ماده باندې تبدیلیږي. نو دغه اثرات چې دي، دغه ناخالصه ماده بیا ځینې اثرات دي چې هغه دغه فزیکي خواص ته بدلون ورکوي. د جوش نقطې تغییر کوي، د غلیان نقطه یې تغییر کوي، د انجماد نقطه یې تغییر کوي. یا ناخالصه ماده د مادې فزیکي خواص ته څه ورکوي؟ بدلون ورکوي، فزیکي خواص یې تغییر کوي. په ژمي کې به تاسو لیدلي پر سړکانو باندې چې کله واوره سوي، سړکان یخی، پر هغه باندې مالګه اچوي. شریخ والا به مو لیدلي، کله چې شریخ جوړوي د شریخ د یخي پر سر باندې مالګه اچوي. او یا به مو لیدلي په ژمي کې خلک موټرونو ته اوبه واټر فریس اوبه ورته اچوي تر څو د هغه د انجماد نقطه راټیټه کړي. اوس راځو موږ عملا په اوبو کې د ناخالصي اثرات څېړو. اول زه دغه اوبه رااخلم، معمولي اوبه دي. دا اوبه رااخلم، پر تودوخه ورکوم، جوش کوم یې. د حرارت درجه یې ګورم چې په څو درجې کې دغه اوبه په جوش باندې راځي. اوس دا اوبو ته زه تودوخه ورکوم چې دا اوبه په څو درجې کې جوش کړي. تودوخې درجه دا دي تقریبا 10 ته رسیږي. ښه ګران لیدونکو، مخکې مو وویل چې کله چې شریخ والا شریخ جوړوي، د یخي پر شاوخوا باندې مالګه اچوي. په دې خاطر باندې مالګه اچوي تر څو د هغه د یخ تودوخه نوره هم راکښته کړي. تقریبا -3 -4 -15 ته -10 تر -10 هم تودوخه اړوي تر څو شریخ ژر جوړ شي. یا په ژمي کې مو کله لیدلي، پخوا به موټران یخ وال، اوبه به یخ ولي وي، اور به پسې کوئ. اوس واټر پریس د یخ ضد ماده ده. دغه واټر پریس اوبه چې کله موټر ته ور واچي، رادیاټور ته یې ور اچي، چې هلته یې ور واچي، بیا موټر یخ نه وي. حتی تر -20 درجې پورې که چیرې یخ ورسېږي هم موټر یخ نه وي. اوس به وګورو دا په اوبو کې به د ناخالصي اثرات وڅېړو. خالص اوبه مو دا پر ګیس باندې ایښي دي. دا تودوخه مو ورکړه، پر جوش باندې راولو چې په څو درجې کې دی جوش کېږي. بیا به مالګه ور واچو. کله چې مالګه ور واچو، دا به په ناخالصه ماده باندې واوړي. چې ناخالصه ماده سوه، بیا به کوم تاثیرات موږ تاسې ووینو. بیا تودوخه ورکړو چې اوبه په څومره درجې کې جوش کېږي.
تودوخې درجه د دې 80 ته ورسېده. کرار د اوبو د لاندې برخې څخه اوبه راپورته کېږي، اوبه کرار تودوخې درجه د 80 څخه واوښته 85 ته رسېږي. اتیا ته ورسېده تودوخې درجه. اوبو هم کرار په جوش باندې پیل کړي دي. تودوخې درجه 91 ته ورسېده. دو نوي ته ورسېده تودوخې درجه. په 93 کې اوبه ویني تاسو، اوبه جوش شولې، اوبه سمې جوش شوې په 93 کې. اوس په ګیس قرار کړم. اوبه په 93 درجې کې چې شوې جوش شوې، 93 درجې د سانتیګراد کې اوبه جوش شوې. اوس راځم دې ته مالګه ور اچوم. همدغه اوبو ته به مالګه ور واچوم. مالګه دا دې ور اچوم. په اوبو باندې مو مالګه ګډه کړه، دا په ناخالصه ماده باندې واوښته. ناخالصه ماده شوه. دا د پلاس ګیرا ده، په ګیرا سره دی نیسم. اوس یې دا لړونکي په واسطه باندې لړم یې تر څو دا مالګه ښه پکښې کې حل شي. دا مالګه پکښې کې حل کوم. څه نور مالګه ور اضافه کړم تر څو یې اثرات په واضح ډول باندې ولیدای شي. ښه ګران لیدونکو، تاسو ولیدل مالګه مې پکښې کې حل کړه. دا یو ناخالصه ماده شوه. اوس به تاسو د دې تاثیرات پې وګورئ چې اثرات پې څه شي، چې اوس به دی په څو درجې د تودوخه کښې په جوش باندې راشي. حتما به د جوش نقطه تغییر کوي. د جوش نقطه به تغییر کوي. دا اوس یو ناخالصه ماده ده.
د تودوخې درجه راځي 15 اتیا ده. د تودوخې درجه 1 ته دا ورسېده. درو 90 ته ورسېده. دا د 95 درجې ته تودوخې درجه ورسېدله، اوبه سمې نه دي جوش شوي. 90 درجې ته ورسېده. تاسو وګورئ په 90 درجې کې اوبه په جوش باندې راغلي. مخکې خالصې اوبه چې وې، معمولي اوبه موږ په 93 درجې د حرارت کې په جوش باندې راغلي وې. یعنې کله چې موږ دې ته مالګه ور واچول، دا په ناخالصه ماده باندې واوښتل. د تودوخې د جوش نقطې تغییر وکړ، یعنې په 90 درجې کې په جوش باندې راغلی. یعنې په 90 درجې د ناخالصې مادې د جوش نقطه شوه، او 93 درجې چې وه هغه د معمولي اوبو د جوش نقطه شوه. 4 درجې د حرارت په دې کې څه راغلی؟ بدلون یا تغییر راغلی. ګرانو لیدونکو، دغه وه زموږ او ستاسو د نن ورځې تجربه. تر راتلونکي مو په الله سپارو.